د زریاب صاحب د خبرې په معنا هر ملحد مختلف افکار لرلی شي، یعنی هر ملحد مختلف باور لرلی شي، مختلف فکرونه لرلی شي. د چا به دا فکر د منطق په اساس وي، د چا به دا فکر د ساینس په اساس وي، د چا به دا فکر د عرف په اساس وي، د چا به دا فکر د عنعناتو په اساس وي، د چا به دا فکر د قانون په اساس وي، د چا به دا فکر د فلسفې په اساس وي. خو یو شي سره دوه الرژي لري، هغه دین دی. قانون مني، افکار مني، خوب مني، خیال مني، فلسفه مني، دین نه مني. پوهېږې دې خلکو ته څه وایې؟ ډیلوژن. دین ولې نه چا مني؟ ویلي دي چې دین موږ نه منو؟ ما دلته په خبرو کې ویلي دي چې زه دین ما نه منم. ډېرو ما به خو ولې د خدای د موجودیت عقیده نه لرم. دین مني؟ تا ډاکټر صاحب نه پوهېږم، ته هوښیار یې، چا چې باندې نه 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 وویل نه، شا زه خو نه هوښیار د هوښیار خو ته یې وروره. ځکه ته همدوس دا داسې دی ورونو، د دې زریاب صاحب به زه دا خبره اوس تاسو ته بیان کړم. زریاب صاحب ما په حق کې ظلم وکړ. زریاب صاحب دین هم مني، اسلام مني. یو څوک چې اسلام ومني ته خدای نه دیندار مني. یې، نه د دین خدای نه موجودیت منم ډاکټر صاحب، ځکه تا وینم چې ته دیندار یې. خدای خو هیڅ موضوع باندې نشي ثابتولی. وروره ته تا خو پوهېږې زه درته څه وایم؟ ساده موضوع درته وایم. زریاب ته صاحب وایې صحیح چې بس خدای شته، زریاب ته صاحب ماته صحیح ثابته کړه. دا یو بله پوښتنه درنه کوم. زریاب مهرباني وکړه، ځکه ته کلیم کوي چې خدای شته، ثابته یې کړه. څنګه خدای شته؟ زه تا نه یو پوښتنه کوم وروره. نه ما پوښتنه وکړه، تا خو سوالونه ډېر وکړل که نه؟ ته خو اوس ډېر تکړه یې، ډاکټر یې. ته راته وایه خدای راته ثابت کړه مهرباني. زه تا نه یو پوښتنه کوم. نه ما خو ډېر سوالونه ما ورته ځواب کړل. یو پوښتنه زه غواړم د تا د سوال جواب درکړم. 10 دقیقې در سره بحث کوم، یو سوال مې وکړو، خدای راته ثابت کړه. زه د تا د پوښتنې ډېر لنډ جواب درکوم. درته وایم کله چې تاسو یو شی ثابتوی شئ، زه تاسو غوندې نه یم چې خبره اخوا دې خوا او دخوا دې خوا ویسم. زه درته وایم چې کله تاسو یو شی ثابتوئ، د درې تیوریو په اساس به یې ثابتوئ. لومړی د نظم خبره ده، دوم د اسنادو خبره ده، دریم د ثبوت خبره ده. د نظم په اساس هیڅ ساینسدان تر اوسه پورې ماته دا نشي ویلی چې دا نړۍ بې نظمه ده، او هر ساینسدان دا وایي چې یو شي کې نظم وي هغه شی خالق لري. سو د تا د ساینس د اصولو په مطابق کې خبرې اوس مه کوه، یوازې غوږ شه. د تا د ساینس د اصولو په مطابق کې د لاست ډسکوري، د بیگ بینگ، how humanity exists, what is the answer for infinity، دا څلور کتابه دي چې ستا نیمه ایتستانو لیکلي، یعنی په دې کتابونو کې چې هر کتاب څیړنیز کتاب دی، د مطالعاتو په اساس شوی، د سپیس په اړه څیړنې شوي، په ځانګړي ډول بیگ بینګ که چېرته تاسو وګورئ. دې کتاب کې که 12 علماو څیړنې کړي، 4 پکې ایتستان دي، او دا 4 ایتستان مبدل شوي دي په اګنسټ باندې، کوم چې وایي چې ډیر شواهد دا ښایي چې دا نړۍ اتمن اگزیسټنس یا کریټور لري، او دې 12 نفرو کې یوازې 4 په دې عقیده دي. 6 نور وایي چې کوم ثبوتونه چې مونږ ګورو پرته د شکه نړۍ کې نظم شته او هیڅ بانظم اجازه. ته لږ صبر وکړه ورور، زه ریفرنس درکوم. ته د اوانه تر اوسه غږېدې، ته خو د خپلو افکارو سړی، زه د افکارو سړی نه یم. زه ګورم چې ساینس څه وایي، او 4 کتابه مې ریفرنس درکړي. تر څو دا کتابونه ونه ګوري، مطالعه نه کې، په دې اړه ته بیخي د بحث حق نه لري. بنان د نظم د تیورۍ په اساس کله چې ته ځې غواړې یو شی ثابت کې، د نظم د تیورۍ په اساس یې ته ثابتوی شي. مثلا ته وایې زه په دې کور کې اوسېږم، یو نفر درته وایي چې څنګه یې ثابتوي چې اوسېږم؟ ته وایې ګوره بوټان مې دلته ایښي، ګوره کالي مې هلته ایښي، ګوره هغه مې کمپیوټر دی په خپل ځای مې ایښي، ګوره نن مې روش ځان ته پخ کړی، هغه ته ډاکټر صاحب دا ټول نظم دی په کاسمولوژي کې ځواب دی. صبر ته فقط واوره. تا پوښتنه کړې، ته واوره. ته نه، تا په خدای پورې څه ارتباط نه نه وروره، بیا دې زه ښکته کوم. زه مثال در کوم د خپل ځان، چې که ته غواړې ثابت کې چې په کور کې موجود یې، هغې کور کې ستا نښې دي، په هغې کور کې ستا حکمتونه دي، او په همدې شکل نړۍ ټوله د نظم نه ډکه ده، کوم چې د خدای موجودیت ثابتوي. بنان جناب صاحب ما د نظم د تیوري په اساس ثابت کړه چې خدای شته. دا نظم د طبیعت اجازه راکړه. زه پوهېږم په تاسو مریدینو دا بحث ډېر بد لګېږي، ډېر بیخي م زړه چوي، ځکه نشئ اورېدی دا. اجازه را صبر. ته د پوښتنې جواب خو واوره وروره، ولې د فشار لوړېږي؟ دوم د ثبوت په اساس. نه زه خوب ډېرې خبرې کوم چې تا پوښتنه کړې چې خدای ثابت کړه، نو دا خو وړه موضوع نه ده، دا خو غټ بحث ګوره بیا د ښکته کوم ورور. ته ډېر زیات دغه
بد اخلاقي خو کوي. ماته لږ وخت راکړه تا ته چې زه وخت درته اوس دا سوال واوره کوم درته دریاب صاحب، بس د وکړه تا تا وویلې وایي دغه پوښتنه نظم چې ده دا په دې معنی چې خدای ته لاندې کښېنه ورور، د تا فشار جګېږي. تا پوښتنه وکړه چې ته ماته ثابت کړه چې خدای موجود دی، او زه پوهېږم چې ته ولې بار 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 لګیا یې زما د دې پوښتنې کې دخالت کوي، ځکه زه لومړنی پوښتون یم چې تا ته خدای په اثبات رسوم ستا د ساینس له اړخه، ځکه د خوله جینګه پاتې ده، ځکه یې نشي اورېدی. کنی ما خو ته بیرته اوستانه ما پوښتنه کوله چې ما خو ثابت کړې، درته مې وویل چې نړۍ ټول په نظم پیدا شوې، اوس یې ته ثابت کړه چې ولې نشته. او ته پوهېدې چې که چېرته دا سړی پرېږدم راته د خدای خو یې راته ثابت کړه، اوس به زه څنګه ترېنه انکار کوم. غوږ شه دومه برخه کې دا د نظم د تیورۍ په اساسو درته وایم، دا ما نه ده راویستې، 4 طبي ریفرنسه مې درکړه. یو تر ټولو غټ طبي ریفرنس چې دی بیګ بینګ تیوري ده، لاړ شه وګوره، یو کتاب دی 2.5 ورقې دی، 18 علماو لیکلی، او په دې 18 علماو کې 6 ایتیست دي، ستا د دین دي. کله چې هغه بیګ بینګ تیوري ولیکله دا 6 ایتیستان په اګونست بدل شو، ویلې موږ نور نشو کولی ځان ته ووایو چې خدای نشته، ځکه د دې کتاب د لیکلو نه وروسته موږ نشو ویلی چې خدای نشته، حتما شته. دا ملحدین چې کوم دي دا ستاسو د پلار حیثیت تاسو ته لري، هغوی وایي چې موږ نور انکار نشو کولی د خدای نه. دوم د شواهدو خبره لا پاتې، ستا به د دې سره بیخي فشار لوړ شي، لاړ شه ځان ته دوامه واخله. شواهد ماته څه وایي؟ د ایتیزم فلسفه 50 کاله نه کیږي چې رامنځته شوې، اما د ادیانو فلسفه په زرګونو کالونو لرغونې ده. د نړۍ تر ټولو زاړه ادیان په خدای باور لري. شواهد دا ښیي. د تا شواهد چی شی دي؟ 15,000 کاله مخکې دینو، 10,000 کاله مخکې دینو، 50,000 کاله مخکې دینو. شواهد ښیي. انشنټ ته ته لاړ شه، په نړۍ کې چې کله ته ګورې چې ډېر لرغوني آثار پیدا کیږي، په دې لرغونو آثارو کې په سانسکریت لیکل کیږي چې خدای شته. 15,000 کاله پخواني آثار پیدا شوي، پکې لیکل شوي دي چې خدای شته، خدای یو دی. آثار دي، سانسکریت کتابونه 7,000 پخوانۍ تاریخچه لري، پکې لیکل شوي دي چې خدای یو دی، شریک نه لري. ویدا، اوستا تر ټولو پخوانی کتاب دی، رګوید تر ټولو پخوانی کتاب دی. هندویزم ډیره پخوانی فلسفه لري. سویتا ستاروپنیشد پکې لیکل کیږي بګوانی کی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. نو ثبوتونه تا ته ښایي، ثبوتونه د رب د موجودیت شته. فکر کوي 15,000 کاله پخواني خلک چې کله وایي چې خدای یو دی، خو یو دلیل په اساس به یې وایي. 10,000 کاله پخواني خلک درته وایي چې خدای یو دی، د یو دلیل په اساس به یې درته وایي. 50,000 کاله پخواني خلک درته وایي چې خدای یو دی، خو د یو دلیل په اساس به یې درته وایي. نو د 15,000 20,000 کالونه پخوا چې دا تاریخ را روان دی او ټول د خدای په موجودیت ایمان لري، که عیسویت دی، که یهودیت دی، که عیسایت دی، که هندویزم دی، که بودایزم دی، ته د دې ټولو نه خیر نابغه یې د شواهدو په اساس. ته وایي نشته، ښایي تا شواهد چیرته دي؟ کوم 10,000 کلن پخوانی کتاب دې لیدلی چې څوک وایي چې خدای نشته؟ د شواهدو په اساس مې درته ثبوت کړه. دریمه مسله د پروف په اساس، د ثبوت په اساس ثبوت کول هم درته وایم. تر ټولو ستر ثبوت دا دی چې 1400 کاله پخوا چې نه مایکروسکوپ شته، نه د تا غوندې تلویزیوني معایناتو کې چا مغزه لیدلی شو، او نه کوم پرمختګ په نړۍ کې شوی و. قرآن تا ته وایي چې انسان د علقې نه پیدا شوی، او علقه 3 معناګانې لري. دا یو ساده مثال دی: خوځېدونکی شی، لکیداره شی، د وینې غوټه. او دا د قرآن آیتونه عربیان را اخلي، یو عیسوي ساینس پوه ته چې ستاسو غوندې ایتیست شوی و دا ورته ښایي، او هغه د دې علقې لغت دا 3 معناوې را اخلي. وروسته د هغې نه د انسان سپرم را اخلي، او دا سپرم په مایکروسکوپ کې چک کوي او ګوري چې لکۍ لري، ګوري چې د وینې غوټه ده، ګوري چې حرکت کوي، او د هغې نه دا سړی وروسته یو کتاب چاپوي، او دا کتاب یې په هغې وخت کې یو ایوارډ هم اخلي، او دا سړی مسلمان کیږي. همداسې بلډ سایکل په قرآن کې تشریح شوی، د اوبو سایکل په قرآن کې تشریح شوی،
د حجرې جوړښت په قرآن کې تشریح شوی، بیگ بینگ تیوري په قرآن کې تشریح شوی. پس زه چې کله راځم تا ته دا د 3 اړخونه د 3 نړیوالو سټنډرډونو په اساس تا ته د رب موجودیت ثبوتوم. کله چې تا ته وایم چې ته وایې چې نشته خدای، درته وایم ثبوت یې که ته وایې چې والا مونږ خو یې ثبوت کوی نه شو ځکه مونږ کتاب هم نه لرو، شواهد هم نه لرو، ساینس هم اوس متاسفانه د مونږ په خلاف روان دی، دا د مونږ افکار دي. نو د تا افکار سبا ته راجګېږي، تا افکار به درته وایي چې ته انسان نه یې شادي، نو ته به وایي چې ډاکټره ټول انسانان شادیان دي. نه، ډیلوژن ته رواني اختلال ته لري، انسانان ټول شادیان نه دي، تا مشکل پیدا کړی ځان ته شادي وایي. بنان ما خو دا پوښتنه در جواب کړه، د تا د ساینس په رڼا کې مې در جواب کړه، د شواهدو په رڼا کې مې درته جواب کړه، د ثبوتو په رڼا کې مې جواب کړه. دا چې ته ترې منکر یې د دې د خاطره چې تکلیف لرې، دې کې خو د ما ګناه نه ده. زه یو ګوره ستا خبرې جالبه دي، تا بیخي تیزم بدل که. ته وایي هر ملحد مختلف افکار لري، معنی یې دا دی چې یو ملحد وایي خدای شته، بل وایي نشته. نه وبخې، ته دا وایي چې هر ملحد مختلف افکار لري، یوازې یو خبره کې سره دغه دي، همغږي دي، هغه دا چې خدای نشته. لږ مخکې د یو ملحد راپورته شوی او ویلي و چې مونږ خدای منو دین نه منو، هغه څنګه کوي؟ یو بل ملحد دی راپورته شوی او لږ مخکې کمپیوټر کې چارج خلاص شو، ویلي چې مونږ دین منو خدای نه منو. نو یار تاسو عجیبه خلک یاست. افکار عرف منم، عنعنات منم، رواج منم. پوهیږي عرف او عنعنات او رواج ولې مني؟ چون زما د هغه پوښتنې نه ډار شوی چې بیا ته ماته اجازه راکوي زه د ښځې سره چکر ته لاړ شم. اول نه ناستې زما باس ته دا پوښتنه دې اورېدلې ویلي دي چې ښه اوس د دې پوښتنې نه څنګه ځان بچ کړم؟ راځه ورته ووایه چې خدای نه منم خو قانون منم. یعنې څه یار؟ یعنې ته شرم نه لرې چې د انسان قانون منې او خدای قانون نه منې؟ که زه د خدای قانون ونه منم، که چیرته پر رب باور ونه لرم، که ووایم چې خدای نشته، بیا د انسان قانون نه منم. بیا دومره بې غیرته نه یم چې د انسان قانون ته سر ټیټ کم، یا عرف ته سر ټیټ کم، یا رواجونو ته سر ټیټ کم. که زه رواج منم د خدای د ډاره منم، که زه د دنیا قانون منم د خدای د ډاره منم. تا غوندې نه یم چې د انسان د ډاره د انسان قانون ومنم خو بیا د خدای نه انکار وکم. یار لږ ځان ته فکر وکړئ. والله زما په تاسو زړه درد کوي. دا زما دوامه ورځ ده، والله جړا راځي چې تاسو زه نه پوهېږم، یعنی دا ماغزه دی که پکې بوس دي. پس لطفا فکر وکړئ، لطفا د یو منطقي کانسپټ سره راشئ. بیا باس کې چې ګیر راشئ منډې مو خیږي. خدای نه منم خو کتاب را سره نشته ثبوت یې کم چې ولې نه منم. نو کله چې نه پوهېږي چې یو شی شته که نشته، ولې وایي چې نشته؟ یار په هر حال زه فقط بیا هم وخت ورکوم. السلام علیکم ډاکټر صاحب، جوړ په خیر. وعلیکم السلام. امید دی تاسې ښه یاست، وخت مو په خیر باندې روان وي. مننه، الله دې اجر کړي. مننه ډاکټر صاحب، زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسې اخر زه راواخیستم. زه کله ناکله ستاسې لایفونه ګورم، تاسې ډېر ښایسته بحثونه کوئ، او زه خو دا یو خواهش درته کوم، مثال یا یو خواهش در څخه هم د ورورۍ په خاطر باندې چې باید هر وخت راسئ د الحاد خلاف تاسې وږغېږئ. باید دا زموږ ستاسې را روان نسل په دې باندې پوه کړي چې دا یوه فتنه ده، او د دې څخه باید تاسې خلاصون ورکړئ. او ماشاءالله نن دې ډېر ښایسته بحثونه وکړه، ډېرې ښایسته خبرې دې وکړې، او ځوانان دې ډېر وپوهول، او د خپل دین ډېر ستر خدمت دې وکړئ. په دا 2 ورځو کې دې ټول ملحدان تښتولي دي، او زما در باندې نظر دی، زه کله کله ستاسې لایفونه ګورم، نو او زه خپله داعي یم، یو پخوانی داعي یم، 11 کلن. نو د الحاد خلاف، د کفر خلاف، د سیکولریزم او د هر څه پر خلاف موږ هم خپل وس هغه انساني خدمت کوو. نو کله ناکله زه ستاسې بحثونه ګورم. سلام دې چې واچوي چې السلام علیکم، ما زړه کې وایي دا خو مسلمان دی. ما په کومنټ کې خلک ویلي دا راپورته که ما فکر وکړ شاید بحث سره وکړو. نه ډاکټر صاحب، زه هېڅکله د داسې کس پر خلاف چې هغه د الله جل جلاله د دین لپاره کار کوي یا د حق لپاره ولاړ، یا هره وینا یې صحیح
نو دلته چې زه ستاسې سره راسم څه بحث به وکړم، تا خو هغه ټول هغه اصلي نظریات حقایق دي ټول خلکو ته وړاندې کړم، نو زه چې ووایم څه به ووایم، هېڅ پاتې نه دي. ته ډېر ښایسته وغږېدلې، لسو کالو کې د دوی نظریات چینجېږي، بدلېږي. نو داسې نظریات دا موږ او تاسو ته هېڅ مهم نه دي، او زموږ ستاسو لپاره هغه لرغونی شی چې هغه اصل دی، او موږ انسان ته چې دی پر عقل باندې هم زیات اعتبار نه دی پکار، ځکه عقل چې دی هغه د تجربو په اساس باندې چې دی تجربه کېږي. تجربه چې دا هغه همیشه صحیح نه وي، 50% صحیح 50% غلطه. انسان باید وحي ته چې دی قایل اوسي، وحي 100% صحیح ده، چې د الله جل جلاله هغه څوک چې دا کائنات یې جوړ کړی دی دې ته یو قانون ټاکلی دی. مسیحا صاحب د حکم په موضوع کې یو ډېر لنډ شی وایم، زه بیا بېرته ستا بحث نه در خرابوم. یو ډېر ښه مثال ډېره مهرباني، تاسې چې په عقل باور نشي کېدی، دغه نوي عینکې دي د میتا لخوا چې کومې راوتلي دي. دا عینکې چې کله ته اچوې یو تخیلي نړۍ ده، ما ته فکر کوي چې حقیقت ده، یا په عقل ځینې وختونه چې باور نشي کېدی چې تاسو غولئ د نیمې شپې 2 بجې ته یو وحشتناکه فلم وګوره، خو تشناب ته نشي تللی ځکه فکر کوي چې هلته یو بلی. بنان ما فقط غوښتل دا خبره چې ځینې ملګرو ته شاید دا زغملې سخت دي چې په عقل څنګه باور نشي کېدی، نو دا مې لږ غوښتل تاسو ته تشریح کړم. مهرباني ورور. ډېر ښه کار کوې، زه والا ډېر خوشحاله شوم ډاکټر صاحب. زه خپله دا 2 ورځې زه ستاسې لایف ګورم، او هغه پټ ملحدان هم درته راغلي وو پرون، هغه ته خو یې پېژنې اشکرور یې دلته درته ناست وه، یو ځل یې د الحاد دفاع کوله، کله چې به تا سره راوګرځول اخر وایي موږ خو د الحاد دفاع نه کوو، موږ ستا پر خلاف باندې داسې موږ ستا پر خلاف هېڅ داسې خبره نه کوو، او نه موږ د اسلام په مقابل کوم چېرته اورېدلي چې مفهوم یې داسې دی چې دوی راځي خپل کار کوي، خو کله چې ویني چې زور یې نه رسېږي بیا بیرته وایي چې نه مونږ خو مسلمانان یو، مونږ خو نیکوکاران یو. زه فکر کوم یو خصلت د منافقت هم دا دی چې کله ته ګوري چې اسلام ته ضربه رسوی شي، ضربه رسوي، اما کله چې ته ګوري چې اوس افشا کېږي او له منځه ځي، بیرته وایي چې مګم زه خو مسلمان یم. دغه د اسرائیلو د بني اسرائیلو په حق کې فکر کوم الله تعالی وایي چې دوی په ځمکه فساد کوي او بیا وایي چې نه مونږ خو نیکوکاران یو. نو الله د ټول هدایت کړي، دا شیان وینو، او الله د تاسو ته اجر درکړي، الله د ستاسو عمر ډېر کړي، مننه له دې چې راپورته شوئ. کور مو ودان، الله مو لاره سي. نو ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسې. زه به سهار وخت به کله ځینې وخت ستا د دوی سره ورمخ کېدلې یا ځینې وخت ته ستړی کېدلې ما راپورته کوه، بیا موږ ورسره پرېږده، موږ دې په خدمت کې یو وروره، موږ دې ډېر خیر دی یوسې. مسیحا صاحب دا ډېره ښه خبره ده. زه غواړم ځینې مسلمانان دعوتګر او اصلاح کوونکي دوی یو ورځ راوغواړو چې د اسلام په اړه پې بحث وکړو. دغه 2 ورځې ما تر ډېره حده غوښتل په افغانستان کې ملحدینو ته دغه وکړم، وخت ورکړم تر څو دوی دغه خپله ادعا ثابته کړي. نو بنان دا ډېره زیاته مهمه ده چې موږ د دوی خبرې اورېدلې وای، خو متاسفانه داسې یو څه نه و چې سړی فکر